د کوټې ښار په مصرف بازارونو او کوڅو کې د خرو دودیزه ګاډۍ د توکو او نورو سامانونو لپاره د ترانسپورت اړین کار کوي او د ورځني ژوند یوه لازمي برخه پاتې سوې ده. د خرګاډو مالکان وایي له ډیرو مودو راهیسې په دې بازارونو کې له خرګاډو د یوې مهمې وسیلې په توګه کار اخلي او د روزګار وسیله یې ګرځېدلې ده. اویا زره خالي خال دی، په 50,000 مې لړۍ رانیولې ده، 1,20,000 پکې ولاړ دی. خالي خو نو ډېره ده وروره، چې پیاله دې پکښې کوله بیا بیا را روانه، بیا بیا صفا کوي، بیا به لاس په تېروي. حیوان دی خامخا د روزۍ شی مو دی. یاره اوس دونې نشته، بس اوس چې ډېر یو په بل کې ووایو 200 خره یا 1,500 خره داسې وایي، بالا نشته. د خرګاډو د مالکانو ترڅنګ د ښار دکانداران هم د ترانسپورت یا سامانونو وړلو لپاره خرګاډۍ یوه ارزانه او ګټوره سواري بولي. وایي د سوزکیو او رکشو په پرتله مصرف کم کیږي. د خرو سره موږ پخوا ډېر خوشحال د خرو ګاډۍ سره چې د اډې پورې به 9 اډې پورې به موږ کرایه 100 پې ورکوله. اوس هغه د رکشې والا 300 روپۍ داسې غواړي، هغه هم نخرې کوي. خرو ګاډۍ والا به په 2 منټو کې به چابک راغلو، هغه کار و. د دغو خرګاډو چلوونکي وایي پخوا به یې ډېره ښه مزدوري کوله، خو د زرنج او رکشو راتګ او په ملک کې روانې ګرانۍ اوس کار زیانمن کړی دی. دا ښار چې دی د 15 کاله کېږي چې ما سره دی چې دا کاروبار باندې کوم. بس ګټه خو نشته، نو داسې 800 700 دی ګټو باندې، خو دا تختې و دا بامسونه و بلیان دي دا شیان وړو باندې. نو خو اوس دا زرنج راووتلې، دا شیان راووتل، اوس موږ کارونه ودرېده د خرګاډیانو. د خرګاډو مالکان وایي یو خرګاډۍ په ورځ کې له 800 څخه تر 1000 روپیو پورې ګټه کوي او یو خر د ورځې 400 روپۍ خرڅ هم کوي. دوی زیاتوي چې په ښار کې اوس د پخوا په څیر د خرو شمیر د کمیدو پر خوا روان دی، ولې چې د رکشو او زرنجو استعمال هم زیات شوی دی. حمید الله ستوری شیراني، DW کوټه.